د ځانګړو ځواکونو جالبه قهرماني پر مشورتي لویه جرګه د پلان شوي برید مخه یې څه ډول ونیوله او څو تنه یې ژوندي ونیول دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چیرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. د پوځ لوی درستیز یاسین ضیا وایي کابل کې د لویې جرګې په بهیر کې 11 داعش جنګیالي چې پر لویې جرګې د بریدونو په هڅه کې ونیولي دي. ښاغلي یاسین ضیا چې د تېرې یکشنبې په ورځ یې له لویې جرګې وروسته کابل کې یوې خبري ناستې کې خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونو د لویې جرګې په بهیر کې همداشان یو شمېر طالب وسلوال هم نیولي دي او همدارنګه دوی څو میله توغندي هم نیولي دي چې پر مشورتي لویه جرګه د توغول کېدو لپاره چمتو شوي وو. مشورتي لویه جرګه چې د 400 جنجالي طالب زندانیانو د خوشي کولو په پار جوړه شوې وه د تېرې جمعې په ورځ پیل او د تېرې دوشنبې په ورځ پای ته ورسېده چې پکې په وروستیو کې ولسمشر غني د 400 جنجالي طالب بندیانو د خوشي کولو امر لاسلیک کړ. که څه هم یو شمېر سیاستوالو او عامو افغانانو د دغه جرګې له جوړولو سره مخالفت وښود، خو په وروستیو کې د دغه جرګې توند هرکلی وشو. د جرګې په لومړۍ ورځ د 2 تنو بلقیس روشن او همدارنګه غورزنګ سیال له لوري یو څه جنجال رامنځته شو چې د جرګې د تنظیمونکو له لوري د تالار څخه وویستل شول. د فراه د خلکو استازي بلقیس روشن د ولسمشر غني د خبرو په اوږدو کې د نیوکې په ډول هغه لیکنه پورته کړې وه چې وحشي طالبانو ته د باج ورکړه ملي خیانت دی، خو ولسمشر غني په ځواب کې وویل زه باج ورکوونکی نه یم، تاسو خپلو همکارانو ته قناعت ورکړئ. د جرګې په وروستۍ ورځ د نورو سیاسي مشرانو ترڅنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د راتګ سره د هغه دروند هرکلی وشو. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم جرګې ته وینا وکړه او دا یې خوښي څرګنده کړه چې د داسې یوې ملي راټولېدنه کې ګډون کوي چې د یوه هیواد د سرنوشت د معلومولو لپاره راټول شوي دي. ولسمشر غني د جرګې په وروستۍ برخه کې وویل نن به زه د ولسونو په خوښه او د دوی په مشوره د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره امر ورکړم او دغه طالب بندیان به خوشي شي ترڅو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ټول خنډونه له منځه ولاړ شي او لاره هواره شي.